له دښمنۍ تر ملګرتیا. د طالبانو د یو قومندان او د پولیسو د یو پخواني افسر دښمني څنګه پر ملګرتیا واوښته. بی بی سی د روان 2024 کال د جولای په 10 په یو نوي راپور کې لیکلي دوی دواړه تر 100 کلونو پورې د افغانستان د جګړې په دوه مخالفو لوریو کې د یو بل وژلو ته چمتو. خو اوس جنرال حضرت محمد محمود چې د طالبانو پخوانی قومندانو او پوهنمل جنرال ناصر خان سلیمانزی چې د افغانستان د مخکینی حکومت یو لوړپوړی پولیس افسر و، د کابل پولیسو اکاډمۍ کې د یو بل ترڅنګ دنده ترسره کوي. جنرال محمود چې نظامی یونیفورم یا پرتن د خپل همکار ترڅنګ ولاړو په مسکا وویل اوس موږ لکه ورونه داسې یو. دا د داسې دوو وګړو ترمنځ چې یو مهال د یو بل قسم خوړلي غلیمانو یوه کمساري او حیرانونکې اړیکه ده. له نږدې 12 خونړۍ جګړې وروسته اوس دوی دواړه ورته یونیفورم اغوندي، په یو دفتر کې سره ناست وي، د پولیسو د روزنې په تړاو ګډ پلانونه لري او د چایو په وقفه کې یو ځای سره خاندي او ټوکې ټکالې کوي. حضرت محمد محمود د پولیسو د اکاډمۍ سرروزونکی دی او ناصر خان سلیمانزی بیا اداري چارو کې د اکاډمۍ د قومندان د مرستیالۍ دنده پر مخ بیایي.